نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل مجده دی بخبل خصوصی رحم کرم زمون دا علمی دینی روحانی مجلس زمون دا طول دا مغفرت وسیلہ و ذریعہ وگرزی و اللہ جل مجلہ دی دا جون دا آخری لمحات و پوری زمون دا تمام شبکاو دا پارا دا هر قسم گناهونو دا حادثو او دا فتنو او دا بیمارونو دا حفاظت وسیلہ و ذریعہ وگرزے. دا کم کتاب دا ختم دا خوشحالی پا سلسلہ کی او دا ختم دا تقریب پا سلسلہ کی منگو تاسو را جمع شویو نو دا دنیا خلق عام خلق دی کتاب دا بخاری شریف ہوئی. دا کتاب چې کوم عالم او کوم مولا لیکلی دی نو د هغه نوم دی محمد. او د پلار نوم دی اسماعیل. او د علاقه او وطن دا غینوم دی بخارا. ندی د بخارا دا علاقی دی پدی وجدتا امام بخاری ہوئی او دا چکم کتاب لکلی دی دی کتاب تا بخاری شریف ہوئی. دی کتاب سمقام دی سمرتبہ دا سحیثیتی دی دا تمام عالم دا مسلمانان او دا علماء پدې خبر اتفاق دی چې په دنیا کې د قرآن کریم نه بعد په ټولو کتابونو کې صحیح کتاب د برکتونو کتاب د علمونو کتاب انقلابی کتاب
بخاری شریف دی. د قرآن کریم او د بخاری شریف سفرق دی. قرآن کریم کلام اللہ دی، دا اللہ کلام، او پدی بخاری شریف کی چسدی نو دا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام او دا خبری دی. دا قرآن کریم الفاظ دا اللہ دی. دا قرآن کریم پا الفاظوں کی کم معانی، کم مفاہیم، کم علوم، کم احکام پراتے دی، دا ہم دا اللہ دا اڑخری. دا بخاری شریف دا احادیث و الفاظ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی الفاظ دی، او پدغی الفاظو کی چکم علم پروت دی، کم احکام پرات دی، کم حقائق پرات دی، کم اسرار پرات دی، دا دین کم حکمون بکی پرات دی، نو دا دا اللہ دا اڑخ دی، دا بکی اللہ ایخی او دلی گواہ او دلیل دا اللہ قرآن دی. قرآن یا اللہ پاک فرمائی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلم چه دخلی نس خبر رأباسی نو دخبلی مرزی، دخبلی منشا، دخبل طبیعت قبولیاتنا ان هو الا وحی یوحا، دا اللہ دا طرفا اغتا وحی راشی، اللہ پاک دا غپسر کی ورواچی، نبیا اغم حکم چا اللہ رہولی گی نبی علیہ السلام بخبر مبارک و الفاظ سرا دا اللہ بندگانو تا دا اللہ اغا حکم بیان کی. دا احادیث پرنا کی زمون دا دیوبند اکابر دا خبر کئی چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخلا مبارک کی با کمی لاری را جوڑی دی نو پتہ لارو کہ اللہ پاک یو خن، یو لذت، یو مزہ و خوگوالی اخیو او حق دا سی خوگوالی ہو چی دا تمام عالم شہد شربت گوڑا اچینی دا جمع کی نو داقی اگر خوگوالی دا اللہ دا پیغمبر دا خلی مبارکی دا لارو خوگوالی تنرسی. دا خون او دا مزا صحابه و سکلیوه نو دا دی وجنا پا دی بخاری شریف کیم حدیث تیر شوی دی، ترمذی شریف کی، ابو داود شریف کی احادیث رغلی دی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
د رسالت زندگی دریش کاله وه. په دې دریشتو کالو کې صحابه د الله د پیغمبر د خلی مبارکې لاړې ځمکې ته نه دي پرېښې. چې کله به نبي علیه السلام د لاړو د ټکولو اراده وکړله، غاړه به یې تازه کړه، نو صحابه کرام به د مچو په شان د پیرا چپټه شو. چا به مخ اور وړاندې کړو، چا به سینه اور وړاندې کړه، چا به لپه اور وړاندې کړه. او د کوم صحابي په حصه کې به چې د الله د پیغمبر د لاړو کومه برخه ورسېده، نو چا به په سترګو باندې مګړي، چا به سټلي، چا به په سینو باندې مګړي. یو صحابي به په جهاد کې په توره ولګېده، په غشي به ولګېده، په نیزه به ولګېده، زخمی به شو او وینې به ترې روانې وي. نبی علیه السلام ته به راغه، نو په هغه زمانه کې اسپتالونه نه وو، ډریپونه نه وو، نورې ګولۍ نه وي، نور علاجونه نه وو، نور داسې ډاکټران. همدا یو روحاني معالج محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو بیمارو دوایی د الله د پیغمبر د خولې مبارکې لاړې وي. نو چې نبی علیه السلام به لاړې راواغشتې او د هغه زخمی صحابي په زخم باندې مې ومګلې، د هغه زخم به پسې کوچ شو او بیا به د عمر لره هغه زخم دوباره بیا نه تازه کېده. نو دا د نبي علیه السلام د لاړو هغه خوږوالی دی. نو د بخاري شریف دغه احادیث د دقسې خوږو لاړو نه راتېر شوي دي او په هغې لامده شوي دي. نو په دې الفاظو کې به څومره برکت دي، دې کې به څومره خوند او مزه وي. د الله د پیغمبر صحابه د نبی علیه السلام د احادیثو خوند او مزه هم اغشتې وه. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د موجوده زماني مسلمان سندرې اوري، د سندرو نه خوندونه او مزې اخلي، شعرونه اوري، د هغې نه خوند او مزې اخلي، ګانې بجانې لګولي، په هغې باندې خوندونه او مزې اخلي. د نبي علیه السلام د صحابو د غم د لرې کولو، د هغې د بیمارۍ د لرې کولو، د هغې د خفګان د لرې کولو، د هغې د پریشانۍ د لرې کولو او د هغوی د خوندونو او د مزو د اغشتو دو څیزونه، یو د الله قرآن او دویم د محمد رسول الله احادیث مبارکه. د تمام عالم په خلو نعتونو سندرو ګانو بجانو کې به هغه سړی چې هغه په ګانو بجانو اورېدو باندې عاشقي، هغه ته به دومره خوند نه میلاویږي څومره خوند او مزه به د الله د پیغمبر صحابي ته د قرآن په اورېدو باندې او د الله د پیغمبر د احادیث په اورېدو باندې میلاویده. صحابه به چې کله پریشانه شو، د هغې د پریشانۍ د لرې کولو دا دوه لارې وي، دا دوه څیزونه، یو د الله قرآن او یو د الله د پیغمبر احادیث. صحابه کرام چې غمجن شو، د هغې د غم د لرې کولو ذریعه دا دوه څیزونه، یو د الله قرآن یو د الله د پیغمبر احادیث. صحابه کرام چې ناجوړه شو، د هغوی د بیماری روحانی بیماری به وه او که جسمانی بیماری به وه، نو د هغوی دوایی هغه د الله قرآن او د الله د پیغمبر احادیث.
مسئلې په موږ مرادي په صحابه مرادي اجتماعي مسئلې انفرادي مسئلې د بچو مسئلې د ودونو مسئلې د قام او د قبيله مسئلې او د وطن مسئلې د صحابه کرامو د ټول مسئلو د حل کولو ذریعي او وسیلې دوی یو د الله قرآن او یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د احادیث هم دغه وجه ده چې د نبی علیه السلام 1,14,1,24 1,28 1,30 1,32 دا مختلف اقوال راغلي دي دا د الله د پیغمبر صحابه او په دې صحابه کې یو یا زیات دو صحابه هغه شاعران او په هغه شاعرانو کې مشهور شاعر هغه حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه نور صحابه کرام شعر گویان نه دي کړي دا وی تکلم اغبد الله د قران الفاظ دا وی تلفظ بدا الله د پیغمبر احادیث او حسان بن ثابت چې څومره اشعار ویلي دي دا حسان بن ثابت هر شعر موږ تاسو ته شعر ښکاري لیکن دا هم حدیث دی شعر نه دی ځکه دا حدیث معنا تاسو کړی ده کما خبر چې دا الله د پیغمبر د خلی مبارک نه راوځي دا حدیث کم عمل دا الله د پیغمبر د بدن د کم اندام نه راوځي نه دا حدیث نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې الله پاک کم جسمانی کیفیت ورکړي دي او صحابه داغي بیان کړي دي سترګې داسې وي باندې داسې وو ویختې دغسې وو پوزه مبارکه دغسې وه ګوتې دغسې وي باډي دغسې وه دا هم احادیث او یو صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې خبره کړي او یې سکار کړي او د الله پیغمبر هغه کار لیدلی خبره اوریدلی او نبی علیه الصلاۃ والسلام په چپ پاتې شوی نو د الله د پیغمبر د چپ پاتې کېدو له وجې نه دا صحابي د خولي نه راوتلې خبره او د صحابي د بدن نه راوتلې عمل دا هم حدیث دی او تاسو د کال په شروع کې دا خبره کړې ده حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری حدیث حالی حسان بن ثابت با اشعار وی او دا الله پیغمبر بناستو اوریدل وی او دا الله پیغمبر په چپ پاتې شوی دی دا الله د پیغمبر د چپ کېدو په وجه باندې دا حسان بن ثابت هر شعر هم حدیث ګرځېدلی دی ای واجدا هم نه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل وی دا اشعار حسان په خپل نه وی بلکې جبرئیل امین لګیا دی دا تایید کوي هغه ورته القاء نه غرض ده چې یو لا او د شلو زرو زیاتو صحابه کرامو کې یو صحابینیم هغه شاعر نور د صحابه کرام مجهوله د الله د پیغمبر احادیث او د الله د پیغمبر قرآن امام بخاری په کتاب العلم کې قصه ذکر کړې ده تاسو اوریدلې ده یو صحابي چې دا هغه نوم دی جابر ابن عبد الله امام بخاری دا هغه په باره کې وایي
چې دی جابر ابن عبد الله د الله د پیغمبر د یو حدیث د اوریدو لپاره د یو حدیث د استقری لپاره یو میاش مزل کړی دی مسیرة شهر یو میاش مدینه منوره کې اوسېده چا ورته وی چې په شام کې یو صحابي دی او هغه صحابي د نبی عليه الصلاه والسلام د خپل جون کې یو حدیث اوریدلې دی او یې جابره دغه حدیث د اوس ورستا د وګ دی پردو ته نه دی را رسیدلی ستا د وګ پردو د حدیث نه اوریدلی او ستا دی جبی د اوس پوری د الله د پیغمبر په دې حدیث باندې تکلم نه کړي او په دغه حدیث کې چې د الله پیغمبر څه فرمایلی دي د اوس پوری ته دا غینه نه خبر مزه خبر اوریدلو لاړو اوخي واغشتلو او د سفر ټول اسباب په بار کړل د مدینه منورې روان شو یو میاش مزل وکړ او په میاش کې شام ته ورسېده دا صحابي سره ملاقات وکړو هغه ته تاسو کوي سیل راغلي سیاحت لراغلی کاروبار لراغلی غم خادی لراغلی د کم یار دوست ملاقات لراغلی دیو ته جواب په نفي سره ورکړي لا دیوشي لمن راغلی یو ضروري اعلان وری د تاسخیلو د کندي د خوشحال بابا زوی او د سیف الرحمن اجي سے برارو حبیب الرحمن په حق رسیدلی دي نن 2 بجې به د کوټګې په مقبره کې جنازه وي د جنازې ټیم یې څلور نه 2 بجې ته شو نو اخر هغه صحابي د بوس کوي چې د سره راغلي نو جابر بن عبد الله ورته لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم زده یو حدیث دا اوریدو دا ازدکر دا بار راغلی ما چکم حدیث تا دا اللہ دا پیغمبر نا اوریدلی دی نو دا یو میاش مزل دا یو ملک نبل ملک تا دا اللہ دا پیغمبر دا صحابی دا نبی علیہ السلام دا وفات دا ورستو شکی ندا سکا چه اغتا دا حدیث قدر معلومو اغتا دا حدیث عصمت معلومو اغتا دا حدیث مرتبه معلومو او اغتا اللہ دا پیغمبر دا حدیث دا اوردو دا وینا دا خلق دا مزینا خبرو ابو زید یو عالم نی بولادی او مدرس عالم نی ادمکی وسیدون کې دي او ادمکی په خار کې به درس ورکولو هغه وی یو ځل په مطاف کې ودومه نو خوب می ولیدلو خوب کې راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغو او په بخاری شریف کې تاسو حدیث لوستلې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې زما کم امتی خوش قسمته بختور ما په خوب کې ویني نو دې یقین ساتي چې دا زېما ځکه چې شیطان ته الله دا وسع او دا طاقت نه ورکړي چې دې په خوب کې زما شکل جوړ کی او زما یو امتی ته په خوب کې ورشي نو چې د عام امتی د خوب دا حال دی نو بیا چې یو عالم خوب ویني او بیا یو مدرس عالم خوب ویني او بیا په حرم کې ویني او بیا په مطاف کې خوب ویني نه د هغې په رښتیا کېدو کې د شک او څه ګنجایش نشي کېدی نبی علیه الصلاۃ والسلام راته په خوب کې وایي یا ابا زید اے ابو زید الى ما تدرسو
کتب الشافعی دا کم وقت پوری بتلگی دا امام شافعی رحمه اللہ دا کتابونو درسونه باورکی زما دا کتاب درس بتکل شروع کی و زما دا کتاب درس بتکل ورکی ندیوی زبا خوب کی حیران شما او ما دا تعجب پا حالت کی تپوس کو یا رسول اللہ ما کتابکم ستاسو کتاب کم کتاب لی چیزی درس ورکوا نبی علیہ السلام رضا بخور کی ہوئی الجامع الصحیح لمحمد بن اسماعیل البخاری هو کتابی دا امام بخاری الجامع الصحیح دا کتاب دا سما کتاب لی نگورا اللہ پاک دی کتاب کا دا مقام خدا سعادت ورکڑی دی چھ نبی علیہ السلام پخبل باندی دی تخبل کتاب ویلی دی علامہ اسیل الدین یلو عالم تیر شوی دی اغوی چھ ما پخبل جن پخبل زندگی کی 120 مرتبہ شپک شل زلی د بخاری شریف ختم کړی دی یوازې په یوازې به ختم کړی دی او هر ځل ما د دې کتاب ختمه د جدا جدا مشکل او د جدا جدا مقصد د باره کړی دی او کلمې هم چې د دې کتاب ختم د کوم مقصد او د کوم مشکل د باره کړی دی الله زما هغه حاجت پوره کړی دی او الله زما هغه مشکل حل کړی دی نو دا داسې د سعادتونو او د برکتونو کتاب دی زمون مشران وایي چې الله پاک د امام بخاری رحمه الله نه د خپل محبوب پیغمبر د احادیث د حفاظت دا دومره عظیمه کارنامه اغشتی ده نو د دې وجوهات سدي نو زمون مشران 15 وجوهات ذکر کوي رومانه وجه د الله پاک فضل دویمه وجه د امام بخاری والد محترم دریمه وجه د امام بخاری والده محترمه سلورمه وجه د امام بخاری په خپل استادانو باندې اعتماد د خپل استادانو سره محبت د هغې تعظیم او توقیر او پنځمه وجه د امام بخاری خپله تقوا او پرهیزګاري اولنی وجه او په ټولو کې بنیادی وجه د الله پاک فضل دی د دین علم دا هغه عظیم نعمت دی چې د قرآن او د حدیث پرنا کې زمون مشران وایي د الله پاک صفات دا بی انتها دی او بی شمار دی دا اللہ پاک آغا صفات چی دا غی حد او انتها لدا معلومه نباغی طول صفاتو کی دا طول لوی صفت اغا دا علم صفت دی نبیه چی اللہ پاک پخبلو صفاتو کی دا طول صفاتو لوی صفت دا علم دا آغا صفت دا علم یو معمولی غنی سره چې الله کوم بنده ته ورکړي نو د دې بنیادی سبب د الله پاک فضلی ځکه زموږ مشران وایي چې د دین علم په تیز ذهن په تیز حافظه په چالاکۍ په ډېر خوارو او محنتونو باندې نه حاصلېږي د دې د حصول اهمترینه ذریعه د الله پاک فضل دی د دې وجه د دنیا هر عالم او د دنیا هر طالب د تبع د علم نورانیت او حقیقت الا حاصلېږي د علم به د مخلوق د بار د خیر ذریعہ نه جوړیږي د علم به د بار د نجات ذریعہ نه جوړیږي
چې کال 12 میاشتې د ربط او تعلق د الله سره برابر جاری او په هیڅ یو حالت کې دی د الله نه غافل کیږي نه منځونو په ذریعه سره د تلاوتونو په ذریعه سره د اذکارو په ذریعه سره د مراقبو په ذریعه سره د توبو د استغفار په ذریعه سره د احتیاج په ذریعه سره د دعاګانو په ذریعه سره دا هغه ذرائع دي د تعلق مع الله د تعلق بالله او که یو عالم نعوذ بالله د ټول عالم د مولیانو عالمي خو چې کله دا هغه په ژوند کې تعلق د الله سره کټ شي یا کمزوري شي بیا د علم د نورانیت دروازې الله په هغه باندې بندي بیا د هغه علم نه خیر نه خوريږي دویم سبب هغه اول زمون مشران دا وی چې علم د الله پاک په صفاتو کې داسې صفت دی چې دا هر څومره ډیر شي نو دا کم دی علم چې هر څومره ډیر شي نو دا کم دی علم په ډیریږي نه ځکه چې د تمام می دنیا په عالمانو کې چې کوم لوی عالم راوالي ټیک ده چې دې به د ټولې دنیا د عالمانو لوی مولا او لوی عالمي لیکن د علم با د جهالت او د ناپوهی ډیر کمی د ناپوهی با د علم په لکونو زیاتې نو چې کله دی یو عالم ناپوهی د علم په لکونو زیاته ده نو بیا یقیني خبره ده چې د علم کم دی نو د دې وجنه چې علم په ډیریږي نه چې ارسمه ډیری نه کم دي نو د دې وجنه معالم با د مرګ د سلګو پوري ځان د علم محتاج غني د دې وجنه زمون د مشرانو د اسلاف واقعیت ترشي دي چې عین د ځان کتل په وخت کې هم دا وسره د علم فکر د تعلیم او د تعلم فکر ورسره الله پاک د خپل علم د صفات په دنیا کې تقسیم کړي دي چاته څومره او الله پاک د خپل علم په دې صفات کې د ټولو نه زیاته برخه د ټولو نه زیات علم الله پاک ورکړي دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو پیغمبرانو د علم نه زیات د ټولو فرشتو د علم نه زیات د ټولو جنات او د انسانانو د علم نه زیات نو بیا هم ورته الله وی چې زما پیغمبره د ټولو مخلوقاتو نه علم در لزیات درکړه لیکن بیا هم ستاسو علم کم دی او بیا هم ته د علم محتاجی او بیا الله پاک ورته یو وظیفه خی او دا هغه وظیفه بنیادم تعلق مع الله دی چې دا وظیفه بکې د دې وظیفې وزیر سره زما سره تعلق 24 غنټه قایمي او بیا به علم زیاتیږي وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما قل وايه سوزله وایا دا خبره بکې نشته دي کم وخت کې وایا دا خبره بکې نشته دي په کوم حالت کې وایا خبره هر اړخ نه الله پاک دا خبره مطلقه پرې ده مطلب دا دی چې هر وخت کې وایا او چې څومره وای نور د بار وخت مقرر دی نور د بار ځای مقرر دی نور د بار شمار مقرر دی ربي زدني علما د دینه اندازه لګي دویم سبب هغه د امام بخاری والد محترم دی نومي اسماعیل مالدارم او غلام چې کله مړ کېدو وصیتونه کول یو وصیت په کې دا وکړلو د دنیا مولیان راغلیو غیر شابیر ناس کې خلکو زه چې مړ شم او زما د مرګ نو ورستو زما کم میراث او سرمایه زما بچو ته پاتې شي حرام خو ډیر لري خبره ده زما په دې ټول سرمایه کې یو درهم او یو روپۍ هم داسې نشته چې هغه کې د حرامو شک او شبهه قدرې وي شک او شبهه قدرې یو عالم دی احمد نوم دی
هغه په خپل وی چې ما دا خبره د امام بخاری د والد محترم نه ووریده وایي زه د شرم او د حیا د وجې په جامو کې داسې راغون شوم نو د دې وجې نه زموږ مشران وایي چې د زوی ا د لور ا د بچی د تربیت د ټول نه اولنی ذمہ دار پلار دی استاد ورستو دی نور خلک ورستو دی او بیا د زوی او د لور د تربیت په حواله سره د پلار ډیری ذمہ داری دي خو په ټولو کې اهم ترینه او اوله ذمہ داری هغه ده چې دې به د خپل بچی د زوی او د لور تربیت په حلال رزق او په حلال روزي باندې کوي کم پلار چې د خپل بچو تربیت په حلال روزي وکړلو د پلار ولې حق ادا کړلو په خپل بچو باندې د شفقت حق ادا کړلو او الله به د دوی د بچو نه خیر خوري او کم پلار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د بچو د کپړو غم ور سره د بچو د روټي غم ور سره د بچو د کور غم ور سره د بچو د روپو غم ور سره د بچو د موټر غم ور سره شپه ورځ سترګې پټې کړي او په دې حرص کې لګي چې بچو کپڑے جمع کوم ودونو غم کوم کور غم کوم پټو غم کوم او د بچی د تربیت بالکل ودی د صحابه کرامو د تابعین نظر با اول د خپل بچی په تربیت باندې کپڑے او روټي او واده او کور دا ورستو او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د موجوده زمانه د مسلمان تربیت دی پیژنې موږ چې تربیت څه ته وایي چې ته په وهم ګمان کې بل راځي تربیت څه مطلب دی او تربیت د بچی په دین کې څومره عام شی دی او د پیدا کېدو سره د بچی د مستقبل غم ورسې د کپړو د روټو او د واده او د ضرورتونو چې کوم پلار سترګې په پټې دي او په مختلفو لارو باندې بچوله دنیا جمع کوي کپڑی چې کوم یو غوسی هغه د حرام وي سهار او غرمه روټي خو هغه د حرام وي کور سوري د حرام وي دوايان د حرام وي د ژوندۍ هر ضرورت د حرام وي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا پلارو چې ز پلارې ما د بچو سره احسان کوما خدا پلار نه دي دا ظالم دي او د ټولي دنیا د ظالمانو زیات ظالم دي ځکه نور ظالمان خو په پردو خلکو باندې ظلم کوي ادي خو لګي په خپل بچو باندې ظلم کوي او بیا داسې بچي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې دا تربیت په حرام باندې وکړي شي دا غینه بیا خیر نه خوريږي هغه د انسانيت د باره یوازې نه د والدینو د باره یوازې نه د خاندان د باره یوازې نه د تمام مخلوق د باره د شر ذریعہ جوړي دریم سبب د امام بخاری رحمه الله والده موري موحده مزگزارا حفیفا حیاناکا غیرتمندا پردناکا زنانه امام بخاری ورکوټي بیمار شو بیماری سخت شو دوه سترګو باندې ورون شو چړون شو نو والدي محترمي ویر نه دی کړي ګریوانو نه دي شلولي مخې په سپېړو نه دی واني سره د دیوالونو سره دیوالي په زیارتونو په کوټګرو په جادوګرو نه ګرځېدلې الله طرفه متوجه شو او کله صلات حاجت کله صلات استخاره کله توبې کله دعاګانې کله سجدي ډیر زمانه الله ته جړاګانې وکړي امدا یو درد الله رانی ولیو په بل چا باندې نظر نو نبی ایو ورځ اوده ابراهيم عليه السلام په خوب کې ولید او ورته وی بیبي را پاسه ستاد ډیرو جړاګانو د دعاګانو د برکته الله پاک ستاد روم یتیم بچی د سترګو نظر واپس ک چې را پاسې د امام بخاری سترګې غړول نظر یې لګیدو او بیا د اخیری وخت پورې د امام بخاری د سترګو په نظر کې فرق نه راغلی نو د دې وجه زموږ مشران وایي زموږ استادان وایي چې د بچی د تربیت دیم ذمہ دار هغه مور ده اول نمبر کې پلار دی
او بیا مور ده د کمی مور جوړی د حیا نه ډکې د غیرت نه ډکې د پردې نه ډکې د رښتیاو نه ډکې د ایمان او د تقوا نه ډکې په داسې جوړی کې چې کوم بچي اولوړي را اولوړيږي په ورکوټوالي کې چې د مور جامین د حیاي د مور ناسته ولاړیم د حیاي د مور خبریم د حیاي نو بیا چې دا بچي کله د مور د جوړی نه راوځي معاشري ته راوځي دا د الله د مخلوق د بار د خیر ذریعہ جوړیږي او نعوذ بالله ثم نعوذ بالله چې د کمی مور په غي کې بچي پروت دی او دی لګي دی اغیلتی ور کوي او هغه ودکیره او دکی او دی سرتور سر نسته ده نو د دې د بي ستري اثر به د دې بچي په سره باندې کیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام یوزلی خدیجه الکبرى ته وی دغه جبرئیل سره خوا کې ولر زینما خدیجه به صبر وی یا رسول الله نو خدیجه د لک سات تبر لپټه د سر نه اخوا کړه او د خپل سره د الله د پیغمبر په غي کې خود تاسو کې اوس یا رسول الله او اسرنا جبرئیل غیب شو وسنینما نو چې د خدیجه الکبرى چې د سر د الله د پیغمبر بغي کې پروت دی او به تور امتحان دی یو لحظه د بر سر بربند ک او جبرئیل غو مقدس فرشتہ غیب شو بیا چې کوم ځان کال دولس میاشتې په کور کې سرتور سرګرځي د خیر فرشتي به دغه کور ترش او د کمی مسلمانی په غي کې بچي پروت دی او دی لګیا خیری کوي کنسل کوي درو وای غیبتونه کوي مخامخ وی سی آر کیبل ټي وی لګیدلې د نظر په غیبانه دي او بچی د سینې سره لګیدلې نو د دې ټول د بی حیاي د ماحول اثر با د دې بچی په زړه باندې کیږي دی وی چې دا بچی نه پويږي بچی ډیر خپويږي بچی د الله سترګې ورکړي د مور د هر حرکت د بی حیاي د سترګو بلاره باندې د زړه ته منتقل کیږي دا بچی ته الله غوګونو ورکړي دي د مور د هر بی حیاي او د بی دیني خبره د غوګونو په لار باندې د دې بچی زړه منتقل کیږي او بزر باندې دالي کیږي ډیرو خلکو په خپل اوریدلي دي مولانا سي د 5 کالو د 6 کالو بچی مې او داسي کنسل کوي چې هغه کنسل مکتمل راځي خدای خبر دی د چانه زده کړی دی د مور په غي کې زده کړی دی د پلان نه زده کړی دی چې بچي پلار د لاس نه نیولې د 5 کالو ادا کلی پلار کو سو کې رواني او یو لاس کې بچي د بل لاس کې سیګریټ او دا غینه لوخړی خيږي بچي د لاس نه نیولې او پلار کو سو کې رواني کله د یو تکنزل کله بل تکنزل سو د تکنزل نو د داسې بچي پلار به دا بچي سي زکه الله پاک دې په دې څو خبرو باندې ماته اتا ټول د پوي او د عمل توفیق مر نصیب کی الله دې دغه مجلس زموږ ټول د بار د خیر ذریعہ وګرځي زموږ ډیر قابل احترام ورور مولانا ساجد نور الله مرقده الله دې دا قبر د نور ډکی الله دې دا قبر د انوارات سره منور کی زموږ ټول استادانو د شاګردانو د مقتدیانو د والدینو سره الله پاک دا قبر د جنت د نعمتونو ډکی دا یو خشته بوټي لګولیو الحمدلله ان اغنشتري لیکن چې تر څو پورې دا اداره آبادی او دا مجالس آبادی الله پاک بداغه روح ته دا ثوابونه د قیامت ورځې پورې رسي الله پاک دې د دینانه ورسي د دې مجلس پوره اجر ثوابونه دا روح له ورسي او الله پاک دې د ورځې د قیامت پورې د دې ادارې سره د ملک د تمام دي ادار حفاظت کی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين